سلامونه ملګرو، هیله دا ټول به جوړ وروغ وئ، صحتمند به وئ. متویل ازیارمل یم، زه بیا راغلی یم تاسو ته د پایتان ټوټوریل د یوې نوې ویډیو سره. په دې ویډیو کې به موږ تاسو په اپریټرز باندې نور هم کار کوو، ځکه اپریټرز زیات مهم دي په پایتان او هره پروګرامینګ لانګویج کې. سمه ده؟ نو موږ تاسو اریتمیتیک اپریټرز کوم چې وو هغه موږ په تېره ویډیو کې ویلي وو. که تاسو سره پوښتنه وي نو هیله ده کمنټس کې ولیکئ تر څو زه تاسو ته نور هم کار پرې وکړم. نو راځو په نننۍ ویډیو کې په ممبرشیپ اپریټرز باندې کار کوو. اصلا وایو چې ممبرشیپ اپریټرز څه چې ویل کېږي. ممبرشیپ اپریټرز ګوره پایتان کې دوه دانې دي، یو ان دی او بل هم ناٹ ان دی. دغه ان ممبرشیپ اپریټر چې کوم دی اصلا د ممبرشیپ اپریټرز په کور کې دا د دې لپاره استعمالیږي چې په یو ډیټا سټرکچر کې چې وروسته به یې وایو، تاسو کنفیوز کېږئ ما په ډیټا سټرکچر کې چې هغه ټپلز لیست همداسې نور ډیټا سټرکچر دي، په هغه کې یا په سټرینګ کې دا یو کرکټر یا یو ورډ په نښه کوي چې آیا دغه ورډ په دغه لیست یا دغه ډیټا سټرکچر یا په دغه سټرینګ کې شته او که نه شته. که چیرته شته و نو ټرو به ریټرن کړي، او که چیرته نه شته و موجود نه و نو هغه موږ ته فالس ریټرن کوي. سمه ده؟ او ناٹ ان هم د دغه برعکس کار کوي چې که چیرته په دغه لیست یا سټرینګ کې و نو موږ ته به مطلب فالس ریټرن کوي، سرچپه دی، او که چیرته نه و نو موږ ته به ټرو ریټرن کړي. راځو په کوډ کې درښیم چې اصلا دا څه معنا. ما یو فایل اخیستی د اپریټرز په نوم باندې، که تاسو دلته وګورئ اپریټرز په نوم باندې مې فایل اخیستی. راځم په دوی کې کار کوم. ګورئ زه به تاسو ته سټرکچر ته نه ځم ځکه چې هغه تاسو بیا کنفیوز کېږئ. زه په سټرینګ کې یو مثال درکړم. ګورئ که موږ داسې ولرو ټیکسټ از ایکول ټو، په دې کې مطلب موږ ولرو چې this is a free code hub ps. دغه یو سټرینګ موږ تاسو ولرو، ځکه موږ دوی ته سټرینګ ویل کېږي، وایو چې دا په سنګل کوډ کې مطلب ځای په ځای شوی دی. سمه ده؟ که هغه تریپل کوډ یا ډبل کوډ وي هم سټرینګ ویل کېږي ورته. اوس راځو په دې باندې داسې عملیه ترسره کوو چې موږ داسې ورته وایو دلته چې دغه ایز چې کوم دی ایز ان دلته ممبرشیپ اپریټر کاروو چې آیا دغه ایز چې کوم دی دا په دغه ممبرشیپ په دغه ټیکسټ کوم وریبل چې دی په دوی کې شته که نه شته دی. نو دغه یو مثال دی. سمه ده؟ موږ ته دلته ځکه ایرر راکوي چې موږ باید سټرینګ په تریپل کوډ یا سنګل کوډ یا ډبل کوډ کې ونیسو. سمه ده؟ نو زه راځم دا په سنګل کوډ کې نیسم، ایرر له منځه ولاړه. سمه ده؟ زه ځکه تاسو ته سټپ بای سټپ ځم چې تاسو هغه فکر ورولېږي. نو اوس داسې ممبرشیپ اپریټر دغه ان چې دی دا داسې موږ ته وایي، موږ داسې ورته وایو چې آیا دغه ایز چې کوم دی دا په دغه بسته چې پاس دی چې this is free code happy is په دغه کې په دغه بسته سټرینګ کې آیا ایز شتون لري که نه لري. د دې لپاره اول تاسو باید دا یو په یو وریبل کې سټور کړئ. زه په وریبل کې دا نه سټور کوم، راسن ورته وایم چې پرنټ کا په پرنټ فنکشن کې دننه کوم او په دې کې ورته وایم چې ما ته پرنټ کا، ما ته وښیه چې آیا ایز په دغه ټیکسټ کې شته که نه شته. کله چې تاسو رن کړئ نو ټرو موږ ته ریټرن کوي، ځکه چې ایز دلته شته دی. که زه دلته یو بل شی ورته وښیم، مطلب داسې ورته وښیم، نو اوس به راشي موږ ته یې فالس ریټرن کوي، ځکه چې ایز هاټ په دې کې نشته دی. ګورئ تاسو ناٹ ان هم په همدا ډول کارولی شئ. دلته ورته ووایه چې ناٹ ان مطلب آیا دغه په دغه ټیکس کې شته که نه شته دی. نو دا به موږ ته ټرو ریټرن کړي، ځکه چې رښتیا نشته دی، د هغې سرچپه کره ټرو موږ ته ریټرن کوي، ځکه چې دا په رښتیا سره هم په دې کې نشته دی. نو داسې یو سمپل اگزامپل وا تاسو کولی شئ بیا وروسته په لیست کې هم جوړ کړئ. لایک تاسو ریاضي زده وي نو اوس هم تاسو ته کولی شم. اوس که فکر مو وي موږ یو لیست اخلو د لایک ایجز، ایج وښیه یا مطلب numbers is equal to لیست په دوه رقم اخیستل کېږي. وروسته زه تاسو ته وایم 12 درویشت 14 درویشت 310. ښه، اوس دلته تاسو کولی شئ په مغه رقم تاسو ورته وایئ چې آیا 22 in numbers
نمبرز 22 په دغه نمبرو کې په دغه وریبل کې سٹور دی او کنه دی سٹور نو موږ ته فالس ریټرن کې ځکه نشته او دا ته ناٹ ان هم ورته کارولای شي چې موږ ته ټرو ریټرن کړي نو بس دغه ممبرشپ اپریټر وو نور کومه سخته موضوع نه ده ما ورخطا کېږي او هیڅ کومه موضوع د سخته نه ده چې بعضې کسانو ډېره سخته موضوع ترې جوړه کړې وي دا ممبرشپ اپریټرز وو تاسو زده شول ان شاء الله تعالی نو راځو بله موضوع ګورو چې بله موضوع څه ده سوري بله موضوع ګورو چې موږ سره کمپاریزن اپریټرز دي سمه ده کمپاریزن اپریټرز د دې لپاره کارېږي چې دوی ویلیو سره کمپیر کړي چې مطلب آیا دغه لومړی ویلیو چې ده دا د دویمې ویلیو سره مساوي ده یا نه ده مساوي یا لویه ده ورسره یا کوچنۍ ده یا لویه ده او مساوي ده ورسره یا لویه ده یا کوچنۍ ده ورسره نو راځو په دې باندې په ډیټیل سره کار کوو ګورئ زه دلته یو په ای وریبل کې مطلب ارڅو حساب چې تاسو لیکه په بي وریبل کې درویش دي اوس دلته څه ورته کمپاریزن اپریټرز دغه دې لپاره استعمالیږي چې د دوی ویلیو سره کمپیر کړي چې آیا دا مساوي درسه او که نه دي مساوي لوی دي کوچني سره کم دي دا چې a is equal to دلې به تاسو ډبل ساين کاروي ګورئ موږ د وریبل کله چې وریبل ته ویلیو اسان کوو یو ایکول ساين کاروي سمه ده او کله چې تاسو کمپاریزن کې کار کوئ هلته به تاسو دوه دانې ایکول ساين به تاسو استعمال کوئ ښه اوس داسې وایو چې آیا ا مساوي ده له بي سره دلته به تاسو یا به د دغه ریزلټ چې هغه ټرو فالس دی سمه ده اوس که چېرته مو تاسو دا رن کړو ته هیڅ هم نتیجه رانغله ځکه چې نه دا پرنټ شوی دی تر اوسه او نه موږ په کوم یو وریبل کې سټور کړی دی زه راسم ورته وایم دا په پرنټ کې سټور کوم په پرنټ کې سټور کوم سمه ده ښه فرند فنکشن کې دننه شول اوس موږ ته ټرو او فالس ریټرن کړي نو دا چې دی مساوي نه سره نو ځکه یې فالس ریټرن کړي دغه ډېر مهم موضوعان دي وروسته تاسو چې کله لوی پروجیکټ ته راسئ هلته بیا تاسو پوهېږئ ښه اوس ګره مساوي نه دي اوس راځو ناٹ ایکول څه معنا ناٹ ایکول آیا دا یو د بل سره مساوي نه دي که نه نو نه دي نو دا به ټرو موږ ته څه رقم کړي ډسپلی کی ښه اوس دریم ډول چې کوم دی هغه داسې دی چې لوی او مساوي آیا دغه ای ولیو چې ده دا که لوی هم وي ګره په دغه کې که یو شرط هم صدق وکړي نو موږ ته به ټرو ریټرن کړي که چېرته ای ولیو له بي څخه لوی هم شوه نو ټرو ریټرن کوي یا مساوي شوه هم ټرو ریټرن کوي خو که د دوی خلافه یعنې کوچنۍ وه نو بیا فالس ریټرن کوي نو اوس ای چې ده له بي څخه کوچنۍ ده نه لویه ده ورسره نه مساوي ده نو موږ ته به فالس ریټرن کړي فالس نو اوس که چېرته کوچنۍ او مساوي دا بل کمپاریزن اپریټر دی کوچنۍ مساوي به موږ ته ټرو ریټرن کړي ځکه چې په دې کې یو صدق وکړو چې هغه کوچنۍ دی او مساوي څه رقم دی مطلب مساوي نه دی که چېرته دا زه مساوي کړم موږ ته به اوس هم څه رقم یعنې ټرو ریټرن کړي لکه داسې نو دا چې موږ سره کمپاریزن اپریټرز وو ډېر په اسانه ډول ما دلته تشریح کړل اوس راځو بیټ وایز اپریټرز ته بیټ وایز اپریټرز دا تاسو ته به هیچا تر اوسه نه ویلي ځکه لږ سخته موضوع ده خو زه به انشاءالله تعالی تاسو ته په ډېره سمپل په خپله پښتو ژبه باندې په ډېره اسانۍ سره تاسو ته ووایم ځکه چې دا په هغه ځایونو کې لکه کله چې تاسو ای آی سیستمونو ته لاړ شئ کله چې تاسو د کور انجینز سره کار کړئ مطلب تاسو یو پروجیکټ د هغه انجین چې کوم دی چې غواړئ چې هغه پرفارمنس یې فاسټ شي کار تیز وکړي د دې لپاره موږ د دغه کمپاریزن یا لاجیکل اپریټرز څخه استفاده نه کوو د دې په ځای موږ تاسو د بیټ وایز اپریټرز څخه استفاده کوو ځکه چې دا باینري ویلیوز چې دي هغه کمپیر کوي یو له بل سره بیا د سیستم هغه پرفارمنس چې دی هغه کوم کارکردګي چې ده هغه بیا ډېره تیزیږي نو زه اوس راځم تاسو ته په دې باندې خبرې کوم زه باید په لومړی په بیټ وایز اپریټرز باندې کار ونه کړم ځکه که چېرې تاسو ډیسیمل ویلیوز کمپیرژن ونه پېژنئ نو تاسو په باینري باندې هېڅ هم نه پوهېږئ زه غواړم په بیټ وایز اپریټرز کې ځان ته یو سپیسیفیک یو ویډیو ریکارډ کړم تر څو تاسو ته باینري سیستم اول معرفي کړم د هغې څخه وروسته په دې باندې پوهېږئ نو راځم په دې ویډیو کې به تاسو ته همدغه وایم چې لاجیکل اپریټرز څه دی لاجیکل اپریټرز ګورئ دا ملټیپل کنډیشنز کوم دی یو یا دوه کنډیشن دا کمباین کوي او موږ ته د دغه
ریزلټ چې کوم دی ټرو یا فالس راځي. تاسو لومړی په دې باندې نه پوهیږئ ځکه چې زه عملي مثال درنه کړم تاسو په دې باندې نه پوهیږئ. ګوره دا په ډېره زیاتو ساحو کې استعمالیږي. کله چې تاسو لاګن سیستم جوړوئ، کله چې تاسو مطلب پرمیشن ټاکئ، نو د دې لپاره موږ لاجیکل اپریټرز کاروو چې مطلب کوم هغه رولز کوم یوزر ته ټاکئ په هغه ځای کې هم استعمالیږي. په دې کې به کله چې تاسو اف سټیټمنټ ته ورسېدو، هلته کنټرول فلو ته ورسېدو، نو تاسو بیا دغه اینډ او اور ناٹ اپریټرز کاروو. نو راځو اول اینډ اپریټرز کوم دی، دا لاجیکل اپریټر دی. دا په هغه وخت کې ټرو موږ ته ریټرن کوي که چېرته دواړه کنډیشن ټرو او صدق وکړه، سمه ده. او اور اپریټر په هغه وخت کې موږ ته ټرو ریټرن کوي کله چې په دغه کې په د دوو کنډیشنو کې یو هم ټرو شو نو موږ ته ټرو ریټرن کوي، او که دواړه فالس شول نو فالس ریټرن کوي. او ناٹ اپریټر بیا ریورس دی، مطلب سرچپه کار ترسره کوي د کنډیشن. نو راځو اول په اینډ اپریټر باندې کار کوو. ویس کوډ ته راځم. په ویس کوډ کې زه داسې ورته وایم چې لایک په لاګین سیستم کې کله چې مو اف سټیټمنټ ته ورسېدو دلته تاسو بیا دا نور هم اډوانس لیول هغه کوم ورژن چې د هغه به زه تاسو زه داسې وایم چې نیم مساوي کېږي په زیارمل سره، په سټرینګ کې لیکم ځکه سټرینګ دی، زیارمل سره زیارمل پاسورډ چې کوم دی پاسورډ از ایکوال ټو 1 2 3 یا 1 2 3 وخه 1 2 3 پاسورډ 1 2 3. ښه، اوس دلته مو تاسو لاجیکل اپروچز داسې کاروو چې داسې ورته وایو چې دغه نیم چې کوم دی که نه، نیم دکه مساوي شو له زیارمل سره اینډ اپریټر کاروو، اینډ پاسورډ مساوي شو له 1 2 3 سره. نو مو ته به څه وکړئ؟ مو ته دا اوس ټرو ریټرن کوي، خو تر اوسه مې نه په کوم وریبل کې سټور کړی، نو مې په پرنټ فنکشن کې لیکلی. نو کله چې زه تاسو ته رن کړم مو ته هېڅ نتیجه نه راکوي. زه راځم دا په پرنټ فنکشن کې خلم، پرنټ فنکشن کې تر څو مو ته ریزلټ ډسپلی شي. سوري، ښه، اوس مو ته ټرو ریټرن کړي ځکه چې دلته دواړه صدق وکړو. لومړی کنډیشن چې کوم دی هغه کنډیشن دغه دی، دوهم کنډیشن دغه دی. نو دغه کنډیشن هم ټرو شو ځکه چې نیم په رښتیا زیارمل سره مساوي دی، او دوهم کنډیشن هم ټرو شو ځکه چې پاسورډ له 1 2 3 سره مساوي دی. نو بس دواړه صدق وکړو او موږ ته یې ټرو ریټرن کړي. اوس دوهم سټیپ کې راځو که چېرته مو تاسو دلته دغه زیارمل یعنې نیم چې دی 1 2 3 دا غلط کړم، نو مو تاسو ته به فالس ریټرن کړي ځکه ما اینډ اپریټر دلې کارولی. اینډ اپریټر دا اینډ اپریټر دواړه چې کوي که چېرې دواړه ټرو شول، دواړه صدق وکړو، نو تاسو ته به ټرو ریټرن کړي، او چېرته صدق ونه کړو نو مو تاسو ته به فالس ریټرن کړي. نو همداسې کار کوي. راځم اور اپریټر دلې کاروم، د اینډ اپریټر په ځای باندې اور کاروم. نو اور اپریټر که چېرته یو هم صدق وکړو نو ټرو دی. اوس د دې نتیجه ټرو ده ځکه چې پاسورډ صحیح دی خو نوم غلط دی، نو ځکه ټرو ریټرن کړه، سمه ده. یو هم چې صدق وکړو نو ټرو. او ناټ چې کوم دی، ناټ بیا سرچپه کار کوي. ناټ نیم مساوي له زیارمل سره، دا اوس سرچپه کار کوي، فالس. ګورئ نیم صحیح دی، کنډیشن سم دی، خو موږ ویل چې کنډیشن باید دا نه وي، نو موږ ته یې ځکه فالس ریټرن کړی. نو دغه بیټ وایز اپریټرز وو، لاجیکل اپریټرز وو. نو موږ تاسو به په راتلونکي ویډیو کې به په بیټ وایز اپریټر باندې سم کار کوو او تاسو به تر پیژنه. مننه.